دیو صحابي ځینې پوښتنې زموږ خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم داسې ځواب کړي دي. صحابي وفرمایل اے پیغمبره په کوم شي ګناه بخښل کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل په اوښکو، عاجزۍ او ناروغۍ سره. صحابي بیا وفرمایل زه غواړم چې ستر عالم شم، څه وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل تقوی غوره کړه، عالم انسان بشي. صحابي بیا وفرمایل غواړم چې مالدار شم، څه وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل قناعت کوه، مالدار بشي. صحابي بیا وفرمایل غواړم چې یو نیک انسان اوسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل خلکو ته ګټه رسوه، نیک انسان بشي. صحابي بیا وفرمایل غواړم چې عادل انسان شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل کوم څه چې ځان ته خوښوي هغه نورو ته هم خوښوه. صحابي یو ځل بیا وفرمایل اے د الله رسوله غواړم چې د الله جل جلاله په دربار کې یو ځان ته مقام ولرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ډیر ذکر کوه. صحابي یو ځل بیا وفرمایل اے د الله رسوله غواړم احسان کوونکی اوسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل الله جل جلاله ته داسې عبادت کوه گویا ته هغه وینې یا داسې چې هغه تا ویني. صحابي یو ځل بیا وفرمایل اے د الله رسوله غواړم چې ایمان مې پوره وسي، څه باید وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ښه اخلاق ولره. صحابي یو ځل بیا وفرمایل اے د الله رسوله غواړم چې د الله جل جلاله تابعداره انسان شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل فرایض په کلکه سره ونیسه، مه یې قضا کوه. صحابي یو ځل بیا وفرمایل اے د الله رسوله غواړم چې په قیامت کې په نور رڼا سره راپاسېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل پر خلکو له ظلمه ځان وساته. صحابي یو ځل بیا وفرمایل اے د الله خوږ نبی غواړم چې الله جل جلاله په ما رحم وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ته په نورو خلکو رحم وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځل بیا دغه صحابي وویل په ګناهونو کې مې کمی غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل په کثرت سره استغفار کوه. دغه صحابي یو ځل بیا د الله د رسول نه دغه غوښتنه وکړه غواړم چې د ښه عزت څښتن شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل خلکو ته لاس نیول پرېږده، سوال خیرات او طعمه مه کېږه. صحابي یو ځل بیا وفرمایل اے د الله رسوله څنګه مې روزي پراخه کړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تل په اودس کې ګرځه. صحابي یو ځل بیا وفرمایل اے د الله رسوله کوم شی د دوزخ اور سړوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل روژه نیول. صحابي یو ځل بیا وفرمایل اے د الله رسوله کوم شی د الله جل جلاله غصه کموي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل په پټه صدقه او صله رحمي. صحابي یو ځل بیا وفرمایل اے د الله رسوله تر ټولو غټ بد کار کوم یو دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ناسمه رویه او بد اخلاقي. صحابي یو ځل بیا وفرمایل اے د الله رسوله تر ټولو ستره نیکي څه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل نیک اخلاق، عاجزي، په غم صبر او رضایل بالقضا. صحابي یو ځل بیا وفرمایل اے د الله رسوله غواړم چې زما ستر او پرده وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تل له نورو خلکو پرده